سوداګر وایي د لار بندېدو له امله متازه مېوې د خرابېدو په حال کې دي. د نیوز پرس چینل لیدونکو سلام ستړي مه شئ، په موږ کړئ تازه او مهم خبر ته. د سپین بولدک چمن لارې له تړل کېدو وروسته پاکستاني ځواکونو د تورخم دروازه د خلکو او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې، چې له امله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي دي. افغان سوداګر وایي د دوړو لارو له بندېدو سره یې تازه مېوې په خرابېدو دي او درنه مالي زیانونه وروښتي دي. دوی پاکستان له افغانانو سره په دوه مخي چلند تورنوي او وایي کراچۍ او نورو بندرونو کې یې د افغان سوداګرو مالونه درولي چې د خرابېدو په حال کې دي. سوداګرۍ خونه هم مني چې پاکستان تل د افغانانو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي او سوداګرو ته یې درنه مالي زیانونه اړولي دي. د تورخم دروازې سربېره د سپین بولدک تړل کېدو هم سوداګري اغېزمنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارت د مطبوعاتو غړي بلال کریمي وایي په ستونزو خبر دی او ډېر ژر به له پاکستاني لوري سره د شته ستونزو حل پیدا کړي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چارې.